یوازې دا مه یوه چې زما بچي دي، یوازې دا مه وایه چې روژه ما نیولې ده، بلکې دا بچي د غریب سړي هم شته دی او دغه روژه غریب سړی هم نیسي. نو که ستا په 2 روټو باندې کار کیږي نو 1 روټۍ خیر دی د ګاونډ ته ولېږه، 1 روټۍ د غریب له ورکه، د هغې پیسې غریب له ورکه، دا غریب به څه کوي؟ او دا ورته یقینا وایم چې خاص کر په دې حالاتو کې چې اوس کوم حالات دي، په دې کې به څه کال ډېر غریبانان خلک هی به د روژه ماتي په ټیم کې دې وره ته ګوري چې څوک به څه خوراک راوړي که را به نه وړي، ماله به څوک پیسې راکړي چې زه پې خپلو بچو له څه رزق وغیره والم کوه به نه لمه. او حالات خو ستاسو مخې ته دغه دي. که یو چا ته 12,000 روپۍ میلاو شي نو 12,000 روپۍ دې څه شی؟ یو طرف ته خو 12,000 روپۍ میلاو شي د حکومت د طرف نه، خو بل طرف ته خو سودا ته هم وګوره چې هغه د اسمان سره خبرې کوي، دی به کوي څه په هغې کې؟ زه د کم غریب خبره وکم، زه د هغه غریب خبره وکم چې کوم 6 ورځې او 8 ورځې په دې بوزه کې د رمضان نه غیر دا په کور کې 6 او 7 ورځې پخلی نه دی شوی. که زه د هغه غریبې خبره وکمه چې هغې خپل ماشومان د هغې د منولو دپاره ایلنې په کټوۍ کې خوټ کوي او د ایلنې سابه هغې نه پخوي، که زه د هغه غریب خبره وکمه سوشل میډیا باندې به تاسو کتلي وي د هغه غریبې ښځې خبره زه وکمه چې دا یې ماشومان ناست دي او د هغې ماشومه جینۍ چې تقریبا د 9 سال یا د 10 سال ماشومه ده، هغه وایي زه به د هلکانو جامې واغوندم، زه به په هوټل کې کار کوم چې د خپل مور له او د خپلو وړو بچو دپاره زه رزق پیدا کړم، زه د کم غریب خبره وکمه. او نن زموږ خلکو ټول ځان نانګاره کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا فرمایلي وو هغه سړی مؤمن نه دی چې کوم سړی ځان له په مړه خېټه باندې شپه تېره کړي او خوا کې ګاونډي په نار باندې شپه تېره کړي، دا سړی خو مؤمن نه دی. انما المؤمنون كجسد واحد ان اشتكى بعضه اشتكى كله. د ټولو مؤمنانو مثال خو د یو بدن غوندې حیثیت لري، که بعض حصه هغه درد کوي تمام بدن درد کوي او د هغې پریشانوي. پکار دا چې موږ د هر غریب په پریشانۍ باندې پریشانه شو. نبی صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلي وو که نن ته غریب لا څه ورکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي من فطر صائما فله مثل اجره. چا چې روژهدار ته روژه ماتې ورکړو د هغه دپاره به دومره ثواب وي څومره چې د روژه په خپله نیولې ده. دا مه وایه چې ما صرف خوراک څښاک ورکړو بس ختمه شوه، نه، که تا 10 کسانو له روژه ماتې واغستو نو تا ته د 11 روژو ثواب میلاویږي، یو د خپلې روژې او 10 د نورو خلکو د روژو. دومره فایده. نن راشي زما وروڼو دا مال زموږ سراسر دې نه فایده والی، دا مال ختمېدو واله دی، دا ژوند ختمېدو واله دی. نن چې کوم وبا په دې ملک کې راغلی په ټوله دنیا کې راغلی ده، ډېر مالداره خلک د عینې مالونه واغسته او تش لاس یې ولېږل. نن راشئ دغه مال دی مخکې نه یې ولېږئ، موږ پسې وروسته روان یو. نو انشاءالله تعالی فایدې به ډېرې میلاو شي، نو د غریبانو خصوصا اهتمام په دې کې وکوئ.